السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د پاکستان د کرکټ مینوال او د ټیسټ کرکټ د ساوث افریقې په وړاندې پاکستان دغه لوبه بایلله په 10 وکټو. نو افریقې په 10 وکټو وګټله، پاکستان ته یو غټ شکست ورکړو. خو زه به دا ووایم چې اول نه دي چې کوم د ټیسټ حالات روان نو هغې نه دا معلومېده چې دغه میچ به مطلب بیلي. لکه د ساوث افریقې دغه ټیسټ سیریز چې دی د دې اړو پاکستان پکې ښه پرفارمنس ونه کړو. اول ټیسټ لوبه چې وه خو پاکستان ځکه ښه بالنګ وکړو بالرانو او په 2 وکټو ساوث افریقې دغه لوبه ګټلې وه او دې اننګز کې پاکستان بیټینګ ناکامه شو او بالنګ یې سپیشل بالنګ هم ناکامه شو ځکه چې بیخي هغه د بالنګ خوند مزه نه وه. نو بس دوستانو دغسې پاکستان دغه لوبه سیریز بایللو د ساوث افریقې نه. خو ساوث افریقا داسې یو ټیم دی لکه مطلب د اسټرالیا غوندې پیچونه دي. تاسو وکته د انډیا کم حل و، نو اسټرالیا او د انډیا کم سیریز چې وشو نو دا دی 4 په 1 باندې اسټرالیا وګټل. 4 میچه پکې مطلب اسټرالیا وګټل، یو پکې انډیا. نو د انډیا چې داسې حل دی نو بس موږ خو به د پاکستان نه څه ګیله نه کوو. نو بس دوستانو دغه د پاکستان کرکټ و چې ساوث افریقې په وړاندې. نو بس دوستانو دغه کې به نور څه ووایو، خو بس دې پسې را روان چې کوم سیریز دی د ټیسټ د ویسټ انډیز په وړاندې پاکستان او د ویسټ انډیز به راځي پاکستان ته. نو هغه خوندورې لوبې دي ځکه چې په خپل هوم ګراوند پاکستان کې به دغه لوبې نو د پاکستان د بیټسمینانو بالرانو پته ولګي. او که تاسو کتلي نو په دغه چې ساوث افریقې سره کوم سیریز ترسره شو نو د دغې غټه وجه دا وه چې شین افریدي لکه د پښتنو نوم مطلب بدنامۍ، هلکه ته د بنګلادیش لیګ له تلې نو ته د خپل ملک میچونه ځه. خو اوس خلک پله پردې جوړوي چې یاره دا چل دی چې پی سی بي والا ورته وویلې چې ته ټیسټ کرکټ نه لږ لرې اوسه او چمپین ټرافي را روانه. خیر دی خو یو میچ کې به یې اغوستی یو کې به نو. نو به دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه چې پاکستان په یو غټ مارجن باندې دغه لوبه بایلله د ساوث افریقې. نو بل دا چې ویسټ انډیز سره تقریبا په 2-3 ورځې بعد دغه سیریز په ویسټ انډیز راغلی دی پاکستان ته. پاکستان کې به دغه ټیسټ سیریز ترسره کیږي. نو د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.